لا هم د دوی وسلې ماتې شي د دوی سره یو کیسه وه د دوی سره یو خبره وه دا خلک به په جیلونو ویریږي په جیلونو باندې موږ 2 کاله 3 کاله ولته کله په پېښور کې جلسه وه په هغې کې موږ دا خبره ورته کړې وه چې ته به وایې چې که پښتانه به په ظلم جبر او په مړولو څوک ویروي ستا پلار موږ نه شي هېرولی په هغه خبره اوس درسره کوو ملګرو د دې بندیانو د راخوشي کېدلو دپاره به تل تحریک یوازې د پښتنو د حقوقو نه بلکې د خپلو ملګرو سره به هم تل ولاړ وي لکه څنګه چې ولاړ دی قایم و دایم دی ملګرو د پی ټي ایم 3 کاله پوره کېږي خلک وایي پی ټي ایم څه وکړل پی ټي ایم د جبر مخ ته دیوال جوړ کړی دی پی ټي ایم د ولسونو په منځ کې مینه جوړه کړه پی ټي ایم نر او بر افغان قوم سره یو کړ پی ټي ایم فکرونه یو کړل پی ټي ایم وطنونه یو کړل پی ټي ایم په دې خاوره باندې د حج کې مخه نیوله نن زه په دعوه سره وایم چې دا خلک دا نن چې موږ په سوشل میډیا وینو یا دغسې وینو نو خلک پښتو ژبه لیکي زه په دعوه وایم چې 95% خلک دي چې د پی ټي ایم د وجود نه پس دا پښتو ژبه زده کړې ده دا د خپل ژبې خدمت دی دا د خپل کلتور خدمت دی دا د خپل قومي سیاست خدمت دی دې خاوره په دې وطن کې موږ هر وخت چې کتل هم دلته قومي سیاست ته په کومه سترګه کتل د دغې د پرمختګ نام پی ټي ایم دی پی ټي ایم په دې خاوره باندې ورکو باندې اوښکې پاکې کړلې افغانستان زمونږ د پلار نیکه وطن دی دلته د سولې په نوم باندې د پیس ټاکس په نوم باندې یوه داسې لوبه روانه وه یوه داسې منصوبه روانه وه چې د افغانستان د ریاست مونږ ته پکې دا خبره محسوسېده چې کیدای شي په دې کې د افغانستان د ریاست د ماتولو منصوبه وي د ریاست د ماتولو منصوبه وي مونږ به هېڅ چېرې د داسې عمل نه اجازت ورکو ښه په کلکه به مزاحمت هم کوو ښه په کلکه به د دې خلاف مزاحمت هم کوو خو ټول هغه قوتونه د په پوره غوږونو واوري څوک چې دا ګڼي چې د زور په ذریعه د تشدد په ذریعه به مونږ د افغانستان په ریاست باندې قبضه وکړو هغه خلک هغه د پاکستان ریاست دی که د هغه چېرته پروکسیز دي هغه د دا خبره د خپل ذهنونو نه وباسي د افغانستان ریاست د صلح مونږ بلکل ملګرتیا کوو خو صلح به داسې نه وي چې صلح ته بهانه کې د یو ریاست ته ورانولو لپاره ریاست حکومت که هر څنګه راځي که هر څوک راځي خو د اولس په رایه به راځي په جمهوریت به راځي د دې علاوه به موږ د یو عمل هم ملګرتیا نه کوو